دا هم مکیی دي، دا 49 آیاته لري. نو سورة طور دا مکیی دي. الله جل وعلا پر رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم باندې په مکه معظمه کې نازل کړي دي، او تسمیه د دې چې سورة طور ورته ویل کیږي ځکه شروع د دې سورت په قسم سره الله جل وعلا یې فرمایي په جبل طور سره. کوی طور یې موږ تاسې بولو، هغه غر دی په دې کې ډېرې درختې د زیتون سته، او دا هغه غر دی چې الله جل وعلا د موسی علیه السلام سره خبرې فرمایلې دي، او دا هغه غر دی چې الله جل وعلا تجلا پر کړی دی. نو په دا وجه باندې دې غره ته الله جل وعلا شرف پر نور غرور کړی دی. نو ځکه الله جل وعلا قسم په فرمایي، نو په دې وجه باندې دې ته دغه صورت ته سورة طور ویل کیږي. کوی طور چې دا غر دی ډېرې درختې لري. الله جل وعلا لوی شرف په دغه وجه باندې ورکړی دی. او دا سورت مبارک چې دی 49 آیات لري. درې سوه 12 کلمې لري، 1500 حرف لري، او په فضیلت کې د دې سورت مبارک راځي چې جبیر ابن مطعم رضی الله تعالی عنہ وای ما خپل د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم څخه اوریدلې دي چې دغه سورة طور د ماښام پر مانځ کې نبی علیه السلام مبارک تلاوت وه. او ام سلمه رضی الله تعالی عنها وای ما د نبی علیه السلام مبارک څخه اوریدلې دي چې دل منځ کوه د کعبې شریفې و بغل ته والطور وکتاب مسطور. دا سورت مبارک پکښې وایه. او که څوک د دې سورت سره مینه لري، محبت لري، وایي بیا حق ده چې الله جل وعلا به د خپل عذاب څخه دته نجات ورکړي او دته به نعمت ورکوي، نعمت به په جنت سره وي. دا داسې مبارک سورت دی. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والطور زموږ د قسم وي په جبل طور سره، وکتاب مستور او زموږ د قسم وي په کتاب مستور لیکل سوي سره چې هغه دغه کتاب تورات، انجیل، قرآن، زبور شریف دي. فی رق منشور په ورقه کې منشور چې خلاص وي په دې کې دا قرآن عظیم موجود دی. والبیت المعمور او زموږ د قسم وي په بیت المعمور سره چې دا په اوم اسمان کې دی. هر ورځ کې 80,000 ملک طواف کوي، خو بیا چې دا نوبت اخلاص بیا نوبت نو ورسیږي. وسقف المرفوع او زموږ د قسم وي په چت لوړ سره چې اسمان دی د مځکې چت دی. والبحر المسجور او زموږ د قسم وي په دریاب سره چې ډک دی او یا ایښېدلی دي د اوره څخه چې په ورځ کې د قیامت وایي دا دریابونه ګرد اور کېږي، په دوزخ پسې ورګډېږي. نو زموږ په دغو سره قسم وي ان عذاب ربک، په تحقیق عذاب د رب ستا چې دی لواقع، خامخا واقع کېدونکی دی.
جبیر ابن مطعم وایي زه نبي علیه السلام مبارک سره زموږ یو څه بندیان وو، وایي زه رالم چې د نبي علیه السلام مبارک سره دا بندیان رایله کړم. نبي علیه السلام مبارک د سهار پر مانځه ولاړو، تلاوت د وطور دغه صورت مبارک یې کوي، تلاوتوي وطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور وسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. نبوي يڅوک چې دا دفع نو دی وای دون د وبېرېدله چې اوس به عذاب د خدای پاک را باندې رایلس د بیرې څخه مې ژر اسلام راوړی په هغه مانځه کې د نبي علیه السلام مبارک. او چې نبی علیه السلام مبارک دې ځای ته راورسېدي ام خلقوا من غیر شیء، آیا دوی خدای پاک بې شي پیدا کړي دي؟ ام هم الخالقون، که دوی خالقین دي دوی خپل ځانونه پیدا کړي دي؟ ام خلقوا السماوات والارض، که مځکې او اسمانونه پیدا کړي دي؟ بل لا یوقنون، دوی یقین نه لري. جبیر وای نږدې و چې قلبي ان یطیر، دا زړه راسه پټاو چې په حواس یې که سره راسه دون وهم غلبه را باندې وکړل. نو دا داسې مبارک صورت دی. نو الله جل جلاله په دغه غره سره د تور چې سینا هم ورته ویل کېږي درخت یم دي، دا تشریف په دې کې سته، تکریم سته چې موسی علیه السلام خبرې پکښې کړي دي او الله جل جلاله تورات نازل کړی دی او کتاب مسطور هغه چې منتظم دی په حروف سره په یو جلد کې نرم غوړېدلی، نو چې دا ورکو د مخه دا جلد کتاب وي و کتاب مسطور. زموږ قسم په کتاب مسطور سره چې ټولو کتابو منزلو ته وایي دا شمول کوي که تورات و زبور و انجیل و قرآن دی. او بعض علما وایي چې زموږ قسم په کتاب مسطور سره وي چې هغه لوح محفوظ ځینې مطلب دی. والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. نو بیت المعمور څخه وایي دا کعبه شریفه هم ځینې مرادیش چې دا آباتی کیږي، عمارت یې کول کیږي په حجاجو و زوارو سره او په هغه خلکو سره چې دوی قصد لري د عبادت د رب جل وعلا دعاوې ورته کوي. نو ځکه دا بیت معمور د دې عمارت په عبادت سره دی. او زموږ چې په اسمان سره وي قسم وي چې اسمان هم چت د ځمکې دی او هغه چې په اسمان کې دي لکه لمرونه و سپوږمۍ ستوري ثابت سیارات چې دونه ستوري دي یو خدای پاک حساب معلوم دي. او بحر المسجور یعنی مملوء چې ډک دي د اوبو څخه، او یا موقد نار کتنور. موږ قسم په هغه سي دریاب سره چې مسجور چې معنا بل وي لکه تنور کې چې اور بل وي تازه کیږي په دې سره جهنم بیا په ورځ کې د قیامت لکه په سورة تکویر کې وإذا البحار سجرت چې دا دریابونه بل سي اور وګرځي. ان البحار وتسجر يوم القيامه چې دا دریابونه اور کیږي په ورځ کې د قیامت فتكون نارا بربدا ورس. او دا وای دا دی وس چې دا خلک معلومه کړې ده دا خبره چې لاندې تر اوبو آلته چینې د نفتو د تیلو دي خلک یې راکاږي او د زلزلو هغه شدت هم په دې مځکه کې راځي د دریاب لاندې د دریاب څخه اوبه سره راوغورځي پر خلکو باندې خلک لاندې کی. نو ځکه چې په کویتور کې موسی علیه السلام د خدای پاک سره راز نیاز کړی دی او په دریاب کې چې دی حضرت یونس علیه السلام د خدای پاک سره راز نیاز کړی دی چې لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. په درو تاریکوي کې اهل ته دا خبره کړې ده. او دغه رقم په اسمانو کې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د خپل خدای پاک سره مناجات کړی دی چې د جانب د الله جل وعلا د سدرة المنتهى چیر سو داسې ورته ویل سلام علینا
د الله جل وعلا طرف ورته وویل شول چې السلام علیک ایها النبي ورحمة الله وبرکاته. نبی علیه السلام مبارک وویل سلام علینا وعلى عباد الله الصالحین، سلام دې پر موږ او پر عبادو صالحینو باندې دې وي. لا احصي ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک. نو ځکه دا په هر ځای کې دغسې دا عزت یې پیدا کړی دی په یو دغسې خاص شي سره. نو الله جل وعلا هم قسم په فرمایلی دی. نو الله جل جلاله قسم په دغو المخلوقات عظیمو سره وکړي چې عذاب د آخرت لواقع کائن لا محالة خامخا راځي. هغه مستحقینو لره چې هغه عصات دي، د رسولانو په قول نه کوي، د خدای جل وعلا څخه نافرمانه دي، هغه به خامخا د عذاب پر دوی واقع کیږي او هیڅ دافع به نه وي چې دغه عذاب د خدای پاک زندې ایسته کړي یا د دوی رد کړي د اوره څخه. یو نبی د خدای په امن کې وي د دې عذاب څخه، او هر هغه مؤمن به هغه به په امن کې وي چې دا مؤمنان په دې دنیا هم خپل رب ته نارې وي او د رب جل وعلا د عذاب څخه بیریږي. نو ځکه چې په موږ کې ساه شوري، زموږ غږ به د الله او د رب وي چې یا ربي یا الله. او چې په قبر کې کښېښودلو هم به مو اول غږ د یا الله و د یا رب وي، بل غږ موږ نه لرو نه بل چاته غږ کوو. او په ورځ کې د قیامت چې راکښینو، نبي او هر مؤمن غږ به یا الله او یا ربي وي چې یا رب. نو ځکه چې الله جل جلاله فرمایي چې مړی کښېږدي په قبر کې دستې دوی ملکې ورته راځي، یو نکیر بل منکر نومیږي. نکیر و منکر دا سوالونه ځینې کوي چې خدای پاک دې څوک دی؟ نو دی ورته وایي چې اشهد ان لا اله الا الله، زه شاهدي دا کوم چې یو الله لایق د عبادت دی، بل خدای نسته، زما دی رب دی. بیا نبي علیه السلام ښکاره کوي دا سړی پېژنې څوک دی؟ دی وایي اشهد ان محمدا عبده ورسوله، شاهدي ادا کوي. بیا د دین پوښتنه ځینې کوي، وایي دین مې دین د اسلام دی. نو بیا خدای پاک پر یثبت الله الذين آمنوا بالقول ثابت، ثابتوي الله جل جلاله پر دې قول ثابت الذين آمنوا چې دي مؤمنان دي په دې دنیا کې ناره خپل الله ته وي. الله په دې دنیا کې هم مرسته او کومک سره کوي، په آخرت کې هم سره کوي. نو پر یو سړی چې په یو سخت مشکل کې راغلی، یا د شپې یا د ورځې یا یوازې، چې درې ګشتې ویل چې یا ربي یا ربي یا ربي، بس د ده به کفایت وکول، هغه مشکل سے به خدای پاک خلاص. نو هر ځای چې مسلمان په مشکل کې کیږي، نو ځکه چې الله جل جلاله فرمایي وایي ان عذاب ربک لواقع. ربک، نو هر مؤمن مسلمان، هر نبی د خدای خپل رب پیژني. نو بیا په ورځ کې د قیامت هم رقم حالات راځي. بیا هر چاته خدای پاک وایي چې هر چا د هر چا عبادت کوي، په هغه پسې ځي، په هغه رب پسې ځي. نو هر چا عبادت چې هر څوک کوي هغه په هغه پسې مسلمانان مؤمنان چې وایي رب زموږ الله دی، هغه ناست دي. نو وایي پلا الله جل وعلا بلا کیف دی وویني په داسې هیئت کې چې هغه دی نه پیژني په هغه صورت. نو د خدای پاک له طرفه چې راځي دی وایي هېڅکله موږ نوځو. موږ په دنیا کې هم دې تکالیف ګاللي دي چې موږ د یوه خدای پاک بندګي کول، موږ هغه خدای پاک نه دی پرېښی په هغه تکالیفو کې. نو دلته خو بیخي په بل خدای نه پسې کېږو چې زموږ خپل رب جل وعلا الله جل وعلا نه یې راته راغلی، موږ د بل چا سره نوځو. نو بیا چې دا مؤمنان الله جل وعلا په هغسې کیفیت کې چې هغه خدای پاک علم پر لري بلا کیف ځان ښکاره کړي، ټوله مؤمنان یې وپېژني، ټوله پر سر سجده سي ورته خدای پاک. نو بیا الله جل وعلا ټوله جنت ته بوسي. نو دغه چې زموږ رغبه تر الله پورې وي، تر ربه پورې به وي. بل څوک زموږ ستاسو څخه مشکل نسي حلولی د دنیا او آخرت، او نه په قبر کې. نو ومن ربک، هلته ورته وایي چې ستا رب څوک دی؟
او دغسې رب جل وعلا چې دی الحمدلله رب العالمین، حمد و ثنا ټول رب العالمین لره، موږ ټول الحمدلله وایو، حمدونه و شکرونه د خدای پاک وایو په رب سره. نو ربي 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 رب جل وعلا غږ به ډېر سړی کوي. نو دلته هم په دغه اصطلاح سره د مؤمنانو او د نبیانو عذاب د رب ستا چې دی خامخا دا واقع کېدونکی دی. یوم په هغه ورځ کې تمور السماء، په اضطراب کې به سي اسمانونه مورن، اضطراب کول باسې د خپلو ځایو څخه به وخیږي، د خپلو مراکزو سره به خدای پاک سره وکاږي، په حرکت کې بس سره شوري به د خپلو مکانو څخه وتسیر حرکت به وکړي، ولاړ بسې اجبال و غرونه سیرن په تکولو سره هباء منبثا، داسې دلړي بسې ګرز بسې ورک بسې دا غرونه ګر سره. نو دا چې اسمانونه و غرونه ټوله ځي، نو په دې کې اشاره دا ده بأن لا عودة الى الدنیا، بالا دنیا ته بیا راتګ نشته چې ته به دې دنیا ته بیا راځې، د دې دنیا بالا خراب اسول چې اسمانونه یې خرابېږي، غرونه یې خرابېږي، دا دنیا ولاړله. نو عمارت د آخرت، هغه د عمارت د جوړولو د آخرت شروع ده بالا. نو دا که غرونه دي، که مځکه ده، که اسمانونه دي، که ستوري دي، دا ټوله د عمارت د دنیا دپاره خدای پاک پیدا کړي دي، دا ټوله د انتفاع د بني آدمانو دپاره خدای پاک پیدا کړي دي. نو بیا چې دی دنیا خلق ولاړ سي مړه سي ټوله، نو بالا ګټه نو بیا پر دې شانو څوک اخلي؟ الله جل وعلا هغه ټوله پورته کړي د مځکې د سره سي، هغه هم ولاړ سي. نو نوې مځکه خدای پاک پیدا کوي، نوې اسمانونه خدای پاک پیدا کوي، نوې هغه مرکز د حساب و کتاب خدای پاک پیدا کوي چې نه به لوړه پکښې کي، نه به کښته پکښې کي، صفا یو لاس ډاګ به وي، ټوله مخلوق به ملایکه به د اسمانو څومره شوه کېږي، ګرده به سب سب کمربند کمربند به پر دې مځکه باندې ولاړ وي، راټولېږي. نو چې امر کذالک شو فویل عذاب دی یومئذ، په دغه ورځ کې للمکذبین چې دی تکذیب کوي، درواغ وایي، تکذیب د رسولانو کوي، ورځ د قیامت نه مني، د عذاب الهي څخه انکار کوي. او څوک چې ګناهکاره وي نو دغه خلک چې دي الذین، هغسې کسان دي چې هم دی فی خوض یلعبون، په هغه غوټه کېدو په باطلو کې دی بازی کوي، خوض کوي، یعنی په نبی علیه السلام باره کې ګډېږي، په دین کې د اسلام ګډېږي، په مسلمانانو کې ګډېږي، په قرآن کې ګډېږي، په شوش و شانو کې ګډېږي. نو دغو خلکو د په داسې سخته ورځ کې عذاب وي. او چې اهل کبائر والا وي، غټې ګناوې کړي وي، هغه خلک بیا داسې پر قدر د عمل سزا حق ده ورکول کېږي، خو ابدي دوژخ بیا هغو له خلکو لره نسته. خدای پاک ساتي د ابدي دوژخ څخه نجات ورکوي. په خوض په باطلو کې یلعبون دی مشغوله وي، بس باطل دا دی چې په باطلو کې ګډېږي. نو ډېر به کوشش موږ تاسې کوو، داسې بېعقلان خلک سته، جاهلان خلک سته، غټ غټ خبرې کوي، په خدای پاک په شان کې ګډېږي، په انبیا علیهم السلام کې ګډېږي، سره له دې چې هېڅ علم هم ونه لري. دا سړی خرابوي، د داسې خلکو سره ناست و پاسته په کار نه ده. دا د دغو خلکو کار و. خدای پاک وایي د هغه سخت عذاب د ورځې د قیامت وایي د دغو خلکو په برخه وي، شدید عذاب د مکذبینو په برخه وي، تکذیب د خدای او رسولو انبیاو د ښو شانو څخه کوي. نو د ښو شانو عقیده چې څوک لري، د خدای د اولیاو عقیده به هم لري. هغه خلک هم در لوی خطرې لاندې چې د خدای پاک د اولیاو څه منکر دي، انکار کوي، پر هغو باندې لګاونه کوي، حتی پر ذکر الهي د دې لګاونه وي. صحیح دی چې غلط کوي، راسه پوهه کړه، نصیحت ورته وکړه. که هغو ځان ته دلایل یو دلیل یو شرعي دلیل لري، خو خدای پاک ته دلیل لري، که نه لري نو ته بیا څوک یې چې ته نه په شریعت طریقت کې لار لرې، نه ولی د خدای پاک یې، نه دې په دې لاره کې ریاضتونه کړي دي، او ته پر هغه خلکو باندې لګېږې چې هغه اولیا د خدای پاک دي. نو داسې خلک هم ستا چې دا په حقیقت کې د خدای د اولیاو سره د دوی بنده وي، هغه نو پر ذاکرینو هم لګېږه، پر اولیاو هم لګېږه، پر خلفاو هم لګېږه، پر ششو او علماو چې هغه علمای ربانیین دي پر هغو باندې هم لګېږه. یو کتاب ته ځغله، بل کتاب ته ناکي ناکي اوالي دي، دا مسلمانانو دلته یو
رساله اوس یو چا جوړه کړې ده بلا ګرځي په دې خلکو باندې چې ګوره داسې رساله مې جوړه کړې ده ګوره دا ذکر نسته دا ذکر نسته دا نسته دا نسته دا نسته خدای دغه سهو یې په دې کې نه پوهېږي خو دا دی چې هر چا پوه کړی دی هر چا چې داسې غلط تربیه ورکړې ده دی په دې نه پوهېږي چې زه دا کارونه کوم په دې کې خو مخالف د خدای د اولیاو ولاړ یم نو داسې عامه سودا وي د خدای د اولیاو سره دا هم ډېر د خطر لاندې کېږي ځکه چې دغه د خدای د لارې د خدای د احکامو څخه منکرین خو مکذبین شول خدای پاک شدید عذاب ورته ووایه نو اولیاء د خدای هم د خدای پاک د لارې خلک دي نو پر دې باندې انکار کول ته څنګه دونه دلاوري کوي آیا ته نه بیریږې د خدای پاک څخه او که یو خاص سړی په طریقت کې یو غلط کار کوي هغه سړي ته نسبت وکړه عام طور په ټول طریقت سړی نه لګېږي دا بیا پر ټوله اولیاو لګاون دي نو هغه بیا سړی خرابوي نو خدای دې مو وساتي له داسې حاله څخه چې موږ د اولیاو څخه انکار کوو دا دنیا خدای پاک درولې ده د اولیاو په برکت سره ولاړه ده د خدای د دوستانو په برکت سره ولاړه ده خدای پاک په دربار کې چې قدر او عزت لري خپل د دوستان یې لري هغه دعا یې ورته کوي چې خدای پاک دا مؤمنان راوساته دا مشکلات راسه لرې که د دې مؤمنانو څخه ډېر مشکلات وایي خدای پاک د دې مؤمنانو څخه د غوث په دعا سره د قطب په دعا سره د ابدال په دعا سره خدای پاک هغه د دې امت څخه لرې کوي نو دا که سړی د تصوف په کتابونو وګوري هغه ټوله په آیات او احادیث سره چې خبرې کړي دي ټوله استخراج کړي دي هغه ټوله حقیقت ته وصل سوي د هر شي حقایق ورته معلوم دي نو موږ تاسو که خپل ولیان نه یو د اولیاو شاکر یو د اولیاو پیروي کوو پر اولیاو چې څوک لګېږي د هغو مخالف نو الله جل وعلا چې موږ تاسو ته هدایت را نصیب کړي خدای پاک چې موږ د آخرت د عذابو څخه وساتي وما علينا الا البلاغ المبين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق الله العلي العظيم نو که ستاسو په یاد وي الله جل وعلا شانه پرون سبقه کې څه بیان وفرمایه هغه داسې سبق و چې الله جل وعلا شانه وفرمایل په 5 شانو سره الله جل وعلا قسم وفرمایه چې جبل تور دی کتابونه منزله دي بیت المعمور دی سقف المرفوع اسمان دی بحر المسجور دی دریاب ډک او یا ایشېدل سوی ورسوي دریاب چې دا دریاب دونه دریاب دی وای احاطه یې پر ټوله دنیا باندې کړې ده د بحر المسجور او ژوروالی وای و خدای پاک ته معلوم دی ډېر غټ دریاب دی دا او ډېر د مرجانو درختې پکښې ولاړې دي او دا درې ځایونه چې دي چې کوی تور دی بیت المعمور دی
او دریاب دی. په دې کې الله جل وعلا خپل دوستان په خلوت کې کړي دي، معراج یې ورسره کړی دی، خلوت یې کړی دی، مناجات د خپل خدای پاک سره کړی دی، چې په کوه طور کې د حضرت موسی علیه السلام سره الله جل جلاله مناجات کړی دی. او دغه رقم په دریاب کې حضرت یونس علیه السلام په هغه ژوروالي کې داسې ذکر فرمایلی دی چې لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. او دغه رقم په بیت المعمور کې چې دا په اسمانو کې دی رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته الله جل جلاله خطاب فرمایلی دی چې السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته، السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین، لا احصي ثناء علیک انت كما اثنیت علی نفسک. نبی علیه السلام مبارک بیا دا الفاظ فرمایلی دی. نو دا قسم په دې شانو سره چې عذاب د رب جل جلاله واقع دی، نازل دی پر بدو خلقو باندې، کافرانو باندې، هیڅ دافع به بیا نه لري چې دفع کی. او په هغه ورځ کې چې په حرکت کې بسي اسمانونه په شورولو سره چې ګرده به ټکوټ کرسي ورک بسي او غرونه به سره وګرځېږي، ګرز و غبار ورک بسي. نو په دغه شدت په حالات کې د عذاب وي شدید للمکذبین، مکذبینو درواغجنانو لره چې د خدای د رسولانو تکذیب کوي، د قرآن تکذیب کوي، د حق تکذیب کوي. الذين هم في خوض يلعبون، هغه کسان دي چې په هر باطل کار کې دي بازی کوي، مشغولتیا کوي. د مسلمان شان دا دی چې هر کار ویني دا به ورته ګوري چې آیا دا په شریعت مقدسه کې ځای لري کې نه لري. چې نه درلودي مسلمان بس غلی د چټلۍ او مردارۍ او نافرمانۍ څخه په هر هغه کار کې چې د شریعت او حدود څخه د اسلام و اخواته وي هغه چټلي ده. نو مسلمان به ځان نه چټلوي په خوض باطل شي ته ویل کېږي، باطل بانډارونه، باطل کارونه، باطل اقوال، باطل افعال چې دوی سات په تیري په دې باطلو باندې د دې څخه به ډېر ځان لرې کوي. یوم په دغه ورځ کې به یدعون، دوی به کشیږي په ډېر شدت سره الى نار جهنم، و اور لر د جهنم، دعا معنا کشول. چې دغه کافرانو ته به وایي پښې به د تندي د وریښتانو سره وروتړي په غټو زنځیرانو باندې، او په ډېر شدت سره به ملائکې د جهنم پر خوا باندې کش کړي. نو دی خو چې د خدای جل وعلا رسولانو به ورته ویل چې مکوي د یو خدای پاک بندگی وکي، خدای پاک ته شریک منیسي، د خدای پاک کلام ومني، بل معبود په حق نسته، بل اله په حق نسته غیر د یو الله جل وعلا څخه. دا چې تاسو عبادت ته چا کوي دا مازې نومونه دي چې تاسو مسما کړي دي او ستاسې پلرو مسما کړي دي. نو دی به د دې په مقابل کې چې دا ومني، نو دی به پر انبیاو د ساحرانو نومان ایښودل، نعوذ بالله، د کاهنانو نومان به ایښودل، او دغه رقم د خدای پاک پر کتاب به یې په وسه پروه د ځان څخه بې نومونه پر ایښودل، حق ته به باطل ویل. نو خدای پاک په امر به په دغه ورځ باندې کافران په ډېر شدت او ډېر به سخت تړل سوي په جهنم کې به وغورځوي. او بیا به دې ته وویل چې هذه دا چې دی النار اور دی التي هغسې اور چې کنتم تاسې واس بها په دې اور سره تکذبون، تاسې تکذیب کاوه، اور مو نه مانه، د نبي د خدای پاک خبره مو نه منل. هغه به درته ویله چې دا د خدای عذاب سره به مخامخ سئ، مه کوئ خپل ځانونه وساتئ، مه کوئ د بل چا بندګي د یوه الله جل جلاله وکئ.
نو چې ښې دا اور ته دې تړلي وي اور ته یې ورنږدې کړي وایي دا هغه اور دی چې تاسې په دنیا کې نه مانه دا هغه اور دی چې تاسو نبي علیه السلام مبارک خبره نه منل دا هغه اور دی چې په قرآن کې ستاسې سره وعده سوې وه نو اوس افسحر هذا په دنیا کې خو به مو ویله چې دا سحر دی آیا دغه اور و سحر دی ام انتم لا تبصرون بلکې انتم تاسې چې یاست لا تبصرون تاسې لیدل نشئ کولی نو تاسو به حق ته به سحر ویل نو چې اوس بیا ښه الوی کې په دې اور باندې نو ملک یې ورته ووایي افسحر هذا دا اوس چې تاسې وینئ د سر په سترګو چې په دنیا کې مو د قرآن آیاتو ته تاسو سحر وایه آیا دا اوس سحر دی قرآن خو دغسې درته ویل چې جهنم ته به ورسئ مه کوئ نافرماني د خدای و رسول څخه تاسو بندگان د الله جل وعلا یاست الله جل وعلا پیدا کړي یاست ژوند و مرګ مو د خدای پاک په قدرت او تصرف په حکم کې دی او دا دنیا د امتحان د یو څو ورځې رالیږلي یاست مه خرابوئ خپل دنیا و آخرت دوژخ پر طرف باندې مه ځغلئ بلکې د جنت او مغفرت پر طرف باندې وځغلئ د قرآن خو دغه ویناوې وې تاسو ته آیا دا و سحر بلکې کنتم لا تبصرون تاسو لیدل نه کوله په دنیا کې د حق او نه مو د خپل عقل څخه کار اخیستی بل ام انتم تاسو په دنیا کې لا تبصرون حق به نه لیدل تاسو د انبیاو په انجام کې نه وکتلی چې په تاریخ کې انبیا علیهم السلام راغلي دي چا یې مقابله کړې ده هغه څوک ناکامه سوي دي بلکې الله جل وعلا پسې هیلا کړي دي بلکې د خدای پاک دا وعده د خپلو دوستانو سره د صالحینو بندگانو سره ده چې دا مځکه به اخر په میراث عبادو صالحینو ته پاته وي قدرت و واګي او تصرفات به د عبادو صالحینو وي دا مځکې چې هر څونه ډېر وي باطل خلک نو تاسو خو هغو ته سحر ویل حق مو نه لیدل د هیڅ نبي تاریخ مو نه و کتلی نه مو ویلی د ځانه څخه مو دغسې خبرې جوړولې او کولې مو نو اصلوها ننې باسئ په دې جهنم فاصبروا صبر کوئ پر دې اور او لا تصبروا که صبر نه کوئ سواء یو شی والی دی علیکم پر تاسو باندې که صبر وکئ هم ګټه نه درته کوي وس که بې صبري وکئ هم ګټه نه درته کوي وس ځکه نوح علیه السلام ټولو انبیاو دغسې کړي دي خو د نوح علیه السلام حکایت رب جل وعلا موږ ته فرمایلی دي نوح علیه السلام خدای پاک ته وفرمایل وای دعوت قومي لیلا ونهارا ما خو خپل قوم را وغوښتی د الله جل وعلا و وحدانیت ته په شپه او ورځ کې مې نصیحتونه ورته وکړل فلم یزدهم دعائي الا فرارا زیادت ونه کړي دي لره هغه بلنې زما مګر لا به راسه تېښته به کول نو نبی علیه السلام مبارک چې دا موسم د حج به راغلی دا موسم د حج حاجان تللي وي نو دا خو دوی ته معلومیږي چې دوی مینا ته ځي مزدلفې ته ځي بیا نو ډلې ډلې وي خیمې وي په خیمو کې ګزاره کوي 20 نفره 15 نفره دا په زرهاو خیمې به وي خو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم به د شپې او د ورځې هرې خیمې ته جدا جدا ورتلی هر قوم ته به جلا جلا دعوت ورکاوه هر قوم ته به د هغه قوم په اصطلاح باندې خبرې کولې او دوی به پوه کوله دوی به آګاه کول په دې سره چې بندګي د یوه خدای پاک وکړي خدای پاک ته شریک مه نیسئ کوم چیرې شریک ونیوئ اور د دوژخ به مو ځای وي مه کوئ دا خو هېڅ چا یې پر خبره باندې خوښ نه دي نو ځکه چې دلته دوی به صبر پر کفر او پر طغیان و سرکشي باندې کاوه په دنیا کې نو الله جل جلاله ورته فرمایي اوس چې اوس نو د عذاب وسکئ یو شی والی دی پر تاسې باندې صبر کوئ که نه کوئ فلم ينفعكم شيئا انما الجزاء بالعمل جزاء په نیز د خدای پاک په عمل سره ده او په سورة ابراهیم کې هم راځي سواء علینا خپل کافران وایي شی والی دی پر موږ باندې اجزعنا ام صبرنا
که موږ جزع و پزع وکړو او که صبر وکړو ما لنا من محیص نسته موږ لره یو نجات یو ځای د ساتنې. نو هلته دوی خپله دغه وایي. نو په دغه وجه باندې دوی ته هیڅ شی ګټه نه کوي، ځکه په دنیا کې دوی صابرین و پر کفر او الحاد باندې. خدای پاک فرمایي فما اصبرهم علی النار، په دې دنیا کې چې دا ګمراهان کافران پر بدی او سرکشیو نافرمانی کې د خدای او رسول دی دوامدار صبر کوي. خدای پاک فرمایي فما اصبرهم، څونه صبر دی د دوی علی النار پر دې اور باندې. اوس هلته خو نو اور ته دوی نه داخل سوي، خو نبي د خدای هغه رسالت او پیغام د خدای پاک ورسولی وي، خو دوی بیا پر اور صبر کوي. نو الله جل وعلا اوس ورته فرمایي چې تاسو خو هلته پر کفر او الحاد صبر کاوه، اوس نو صبر کوئ که نه کوئ هیڅ فایده نه درته کوي. انما تجزون ما کنتم تعملون، جزا در کول کېږي ما د هغه شي کنتم چې تاسو واس تعملون تاسې عمل کاوه. نو مسلمانانو ته هم دغه رقم د عمل پر اندازه باندې په جنت کې نعمتونه دي، او کافرانو ته د عمل پر اندازه عذابونه دي. نو یو څوک بیا دا سوال کوي چې جنت خو په فضل و کرم د خدای پاک دی. دا خبره صحیح ده چې جنت ته هر مسلمان د خدای پاک پر رحمت سره داخلیږي، خو دخول پر رحمت و فضل و کرم سره دی. خدای دې را نصیب کړي. هلته بیا درجې او نعمتونه چې دي هغه د عمل پر تقاضا د انسان دي. مثال څوک د زنا او بدو او فواحشو ښځو څخه ځان ساتي، سره له دې چې نفس یې تقاضا کوي، خو دا نفس دی د پښو لاندې کوي. دا اسانه خبره نه ده. دې په عوض کې خدای پاک حوره په جنت کې ورکوي. ځوانان دي ګرد په لویو لویو ټلیفونو ښځې شلې ورته کوي، دوی ورته ګوري، فلمونه ګوري، هره ناروا کوي. په کورو کې بې ستري او بې حجابۍ کوي. دا خپل نفس نشي قابو کولی. نو هغه هلته بیا حوره نه لري. او چې صوفیان خلک وي، ښه صالحین مؤمنان خلک دي، هغه هم دا ښځو ته هوا کېږي، سینګارونه کوي، پورته پورته ورته غورځي، خو دوی د خدای په خاطر باندې مخ اړوي، ځان لرې لرې ساتي، نه ورځي هغه ځای ته محفل ته، سره د تقاضا د نفس ده، نفس یې غواړي، خو دا دی د پښو لاندې کوي. یو نفر په تفسیر روح البیان کې دا کیسه راخیستې وه. نو دی داسې ښه صوفي سړی و، دا خپل عبادت ډېر نوراني کړی و. نو یو ښځه راله، بس یې په غاړه کې لاس ور واچوي چې زه تا نه ایله کوم. خو خیر ده زور کړله، خو ځان یې نه سوی ځینې خلاصولی. خو یو ځای ته ګیري سره ولاړله، لرې ځای چې ولاړله چې هېڅوک نه وه داسې ځای. نو اخر پای وایي دا ښځه هم دومره ښایسته وه چې په دغه ښار کې در دې ښایسته نه وه. نو اخر پای دا ښځه چې وویله چې زه به د پلا داسې وګرځېږم بیا به راسم. نو هغه خواته چې ولاړی، خو د ده نفس هم راپورته سوی و. نو هغه آله د نارینه توب یوه ډبره یې پورته کړه، یوه یې لاندې کړله، په یوې کوټۍ وینې در وبهېدلې. په هغه اور چې د دې دنیا تر اور 80 تره بدتره دی، او په هغه تنور کې د دوژخ چې د زانیانو عذاب دی، نو در هغې مې دغه عذاب شد. هغه ښځه چې د ده حال ولیدي، هغه به الله بې پښې د هغه کړې دوی نور کړې ولاړل. نو دی دغسې په پښو مخ د مکې شریف په طرف باندې روان شو. وایي په هغه شپه خدای پاک ولایت ته ورسوي. دا سړی د خدای پاک یو لوی ولي شو. ګوره دا کار د دپاره د خدای پاک نفس تقاضا کول چې دا کار وکړي، خو دا خپل ځان یې دغسې رقم کړي دپاره د دې چې زه په د عذابه د خدای پاک ځان وساتم. دا خو یو لوی عمل دی، یو لوی امتحان و، خو دی کامیابه شو. نو د دې په عوض کې خدای پاک په جنت کې بیا د ښه ارمان ورکاږي، او دوست یې خپل ولي یې وګرځوي. نو په دغه وجه باندې د هرې ګناه څخه چې څوک ځان ساتي، دا جزا لري، ثواب لري. په آخرت کې خدای پاک یې وزر. او که چا وایي یو چا ته وکتل او خپلې سترګې پټې کړلې، خدای پاک به داسې عبادت وایي ده ته ورکړي چې دی به په خوند بیا پوس په دې دنیا کې، آخرت کې هم ثمره ده. او نو دا خلک دا جهالو فاسقان خلک نو دا ګمان کوي چې دا صوفیان خو
شهوت نه لري، بالا ننوتلي دي، نه ښځو ته ګوري، نه شوقونه کوي، نه نارواوې کوي، هسې بالا پر مسجدانو په حجرو ننوتلي دي. پر دا طالبانو مریدانو پر دې خلق باندې اعتراض دی په خپل زړه کې لري. نو هغه د هر څه لري، خدای پاک ورکړي دي، نفس لري، تقاضا لري، خواهشات لري، هوا لري، ټول یې د خدای پاک د رضا دپاره در پښو لاندې کړي دي. نو ته جاهل یې، ته په خپل خیر و ګټه نه پوهېږې، ته بیا خبر یې چې دې صوفیانو آخرت ته څونه ګټه کړې ده. او خدای پاک فرمایلی دي دلته چې په دوزخ کې چې دا جزاوې دي، عذابونه دي، دا ټول ما کنتم تعملون، دا هغه دي چې تاسې په دنیا کې عملونه کول. هر ناروا شهوت د سره کېدل چې نفس تقاضا کوي، دا سړی جهنم ته نږدې کوي. څنګه چې مړ شي هغه ته رسي، هلته ورغوټاسي. نو خدای دې مو د جهنم وساتي. اوس نو د دغو خلکو خو داسې رقم عذابونه وه، صبر کوي که نه کوي، د هغه اور دی. اوس نو بیا الله جل وعلا دستي خپل دوستانو ته زیری ورکوي، ستاسو په دې باندې خفه نه سي، په دې باندې خواپوټه نه سي چې الله جل وعلا عذابونه وفرمایل او دغو خلکو ته سخت عذابونه ورکوي، نو چې تاسو باندې وهم غلبه ونه کړي. نو دا چې بیا دا اورونه ورکول کېږي، یو خو دا ظاهره ښکاره چې څوک کفر کوي، دا جلا عذابونه دي. بل بیا معنوي د جسد د ننه معنوي کفر، بیا دا شرک خفي دي، پټ د ننه کې شرک و کفر، په باطن کې ظاهره عبادت، باطن کې بیا هغه وي چې د خدای دپاره یې نه کوي. منافقین چې دي نه، مسلمانان ټول هر څه چې کوي دپاره د خدای کوي. منافقین بیا په زړه کې کفر لري، ظاهره یو رقم به ځان ښایست ښکاره کړی، په باطن کې به بل ډول. نو دغو خلکو لره هم خدای پاک ظاهري عذاب ورکوي، باطني عذاب ورکوي. هلته په باطني اور ورننوځي، په نس کې هم لمبېږي. او دا بد خلک هم سره یو ځای سي چې په دې دنیا کې پر بدۍ د دوی سره محبت وي، هلته په دې عذابو کې د جهنم بیا دواړه سره ګډ سي. او په دې دنیا کې وایي د خلکو د بدو خلکو دغه عذاب بس ته چې دی محرم دی د سعادت څخه او د لوړو مراتبو څخه. نو چې عاقل هوښیار مسلمان وي، باید په باطلو په ډېرو مردارو دنیاو کې ځان ورغوټن نه کړي، په بازیانو کې ځان ورغوټن نه کړي. څوک چې په دې دنیا د خپل خالق څخه غفلت کوي، بیا به د په زړه کې اور وای د ندامت او پښیمانۍ بل وي. اور څنګه سړی سوځي، څنګه زور غواړي، د سړي په زړه کې اور بل وي. دغه اور د ندامت او پښیمانۍ به د په زړه کې بیا بل وي چې ما څونه بد کول چې خپل خدای دې څنګه هېر کړی. او خدای پاک فرمایي ولا تکونو، مه جوړېږئ کالذین نسوا الله، هغسې کسان چې دوی خدای پاک هېروي. لا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم، په حقیقت کې د خپل ځانونه هېر کړي دي. نو ځکه اور د حسرت او ندامت به د دوی په زړو کې برابر وي چې موږ دا څه کول په دنیا کې. نو ځکه دا هغه خلک چې دوی د خدای پاک څخه خوف نه درلودي، ډار نه لري، دا ډېر بد خلک دي چې د خدای پاک څخه ډار نه لري. پښتو کې وایي د هغه چا څخه وبېرېږي چې د خدایه وایي نه بیریږي. دا ډېر په ګمراهۍ کې چې ویښېږي په دې مسلمانانو کې، هغه دغسې پره د خدای نه بیریږي، مغلا ځینې وکړي پسې مړ کړي. نو دغه خلک نابود دي. نو دا خلک چې د خدای پاک څخه نه بیریږي، نو د دې یو مخ کار خراب سي. مسلمان خو په منځ کې د خوف او د رجا دی، هم به امید لري خپل خدای پاک ته، هم به بیریږي. د دې دا یو طرف ختم سي، بیره یو خوف یې لرې سي. نو ان المتقین، ان په تحقیق سره المتقین، متقیان خلک چې دي، فی جنات، دی به په جنتو کې وي، و نعیم، او دی به په نعمتو کې وي، فاکهین، دی به خوند اخیستون کې وي،
بما په هغه سره عطا چې ورکړی دی هم دوی ته ربهم رب د دوی رب جل جلاله له طرفه څخه داسې تحفې ورکول سي په د اوله پلا کې جنتونو نعمتونه خو خپل دي نور داسې نعمتونه الله جل جلاله ورکي چې دوی پر هغه باندې خوند اخیستونکي وي بما آتاهم ربهم چې ورکوي رب د دوی ووقاهم ربهم او وبساتهم دوی رب جل جلاله عذاب الجحیم د عذاب څخه د اور به وساتي دا څونه لوی نعمت دی در نعمتو دغه لوی نعمت دی چې خدای پاک ما څوک د دوزخ څخه وساتي ما د جهنم څخه نجات پیدا کړي چې نجات پیدا کړي خود به خود جنت سي په دربار کې د خدای پاک ټول په جنت کې نو بیا چیرې مشکل شته نو ګوره خدای پاک به داسې شان ورکړي چې دوی به خوند فاکهینه خوند اخیستونکي به وي او بل دا چې ووقاهم ربهم وبساتي دی رب د دی جل جلاله د عذاب څخه د جحیم بیا وساتي وای دا موږ پاسته خواړه بولو داسې نرم خواړه لین من المأکولات والملبوسات جامې به هم داسې نامي ښایسته نرمې جامې وي خوراکي به هم داسې نرمې خوراکي وي چې په دنیا کې چا مثال نه دی لیدلی نه په زړه د چا خطر راغلی بیا په داسې نعمتو کې کامل نعمتونه داسې نه سړی یو کې وخوري بس اخوان دی وکړي بالا وږي پاتې یا هر نعمت کامل دی ستا در باسه پورې دی نو دا هغه څه خلک دي چې ظاهر اندامونه د رب جل جلاله په بندګۍ اخته وي او زړه یې هم د خپل خدای پاک سره بسته نو الله جل وعلا د دې ظاهر هم داسې ورښایسته کړي چې داسې ښایسته وي چې هغه پر خوله باندې ویل کېږي نه ښایست یې تر دې اندازې پرې ښایسته وي او بل چې باطن د دوی په باطن کې چې دوی په باطن د خپل خدای سره مشغوله وي باطن کې دونه خوشحالي وي چې بالا نه جوړیږي یو مخ په ظاهر اندامو هم خوندونه اخلي او په زړه کې هم ډېر د خوند څخه ډک وي او بیا به د جانبه د ملکو دغو جنتیانو ته الله جل جلاله فرمایي کلو خوراک کوئ او جنتیانو واشربو چښل کوئ هنیئا معنا ډېر نوشي جان دي وي تاسې لره په پښتو کې ښه عزمه کوونکي دي وي چې بیا به وروسته نه سردردي وي نه به ناجوړي وي هېڅ شی به نه وي هنیئا خوراک او څښاک کوئ داسې خوراکي داسې څښاک مشروبات چې ټوله شراب او رقم نعمتونه الله جل جلاله دې جنتیانو ته ورکوي او هیڅ ناجوړي به بیا نه وي چې په دې دنیا کې سړی ښه خوراک وکړي یو نفر دلته کور واده ته تللی وي هلته چې ډوډۍ خوړلې وه بس وایي الله په زړه مې درد شو بلا خلکو حمله کړي په خانې هغې خوا مړ راوړي په دایې پلا په واده کې ډېره ډوډۍ ځینې وخوړه مړ یې کړي که سره څوک ناجوړې کړي څوک څه یا هلته دا نسته چې بیا نو دی ناجوړې کړي د الله جل جلاله له طرفه هنیئا نوشي جان ښه خوراک او ښه څښاک دې وي تاسو لره دا په سبب سره د دې بما کنتم تعملون چې تاسې عمل کاوه په دنیا کې تاسو عملونه کول وظیفې مو کولې ذکرونه مو کوله تلاوتونه مو کول صدقات مو کولې علم مو د دین کاوه د خدای مخلوق مو خوشحاله کول د شپې مو تهجد کاوه سبقونه مو ویل او د هرې ګناه څخه مو د خدای پاک دپاره پرهیز کړی و دا عمل ستاسو دی چې اوس نو وخورئ وڅښئ چې ستاسو زړه یې غواړي هغه شی څښئ
نو بس د انسان وای د ټول عمر عمل وکړي بس دا یو خوراک څښاک به نو د هغه سره مجراس نور ټوله وای د خدای پاک فضل و کرم دی چې ورکوي دې بندګانو ته جنت دونه قیمت بها نعمتونه دي. نو کلو خوراک کوئ واشربو څښل کوئ هنیئا په داسې حال کې چې عزمه کوونکي نوش جان بما بی سببیه ده یعنی په سبب سره د ما د هغه کنتم تعملون چې تاسو په دنیا کې عملونه کول. نو په دنیا کې ښه عمل خو داسې مقام ته سړی رسوي دا یو وارې چې تا ته ویل کېږي چې دغسې وخوره دغه نعمت دی دا به په یو ډېر ناز او تعظیم په خاطر د عملي کې تاسو ته وایي په ډېر عزت سره درته وایي دغه لفظ خوند د سړي نه یېرېږي چې داسې نعمتونه د تا ته صد کول کېږي په داسې ښایسته ځایو کې چې په دنیا کې د هغه مثل ګر سره نشته. متکئین په داسې حال کې دوی به تکیه کړې وي علی سرور پر پلنګونو باندې ډېر ښایسته پلنګونه به وي مصفوفتن داسې یو یک به ایښودل سوي وي صف به وي یو به د بل بغل ته پروت وي جري جري به نه وي داسې پلنګونه به وي چې سترګې نه پرونېږي دا غسې رجایګانې و کوربچي و بالشتان او خدای پاک فرمایي وزوجناهم موږ به ورسره جوړک ملګري به کړو دوی لره. زوج خو دلته نکاح ته ویل کېږي په آخرت کې خو د اقدار تکلیف نه دی هلته نکاح نسته بالا یې ورسره جوړکې ورې کړي چې دغه ستا ده بالا حره. وزوجنا موږ به جوړه کړو هم دوی لره بحور په حورانو سره عین چې غټې غټې سترګې به وي سپین به یې تک سپین وي تور به یې تک تور وي خو دا سترګې به یې دومره ښایسته وي چې دا سترګو ته به یې وای نه کتل کېږي د ډېره ښایسته څخه او ډېرې به غټې غټې ښایسته او د خونده څخه ډکې سترګې به وي. دا به الله جل جلاله د دې متقیانو خلکو ته پسې ورجوړه کړي. بل ارمان چې دوی ته وایي چې دا جنتي څنګه تکیه وکړي چې دی وایي پر بل بغل باندې تکیه کوي 40 کاله تېر سوي وي دونه په خوندو او عشقو کې غرق وي دا جنتي. روي ابن أبي حاتم عن الهيثم ابن مالك طائي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فرمایله إن رجل يتكئ متكئا دغه سړي چې تکیه پر دې پلنګ کړی وي الله جل جلاله دته حوره هم پر دغه ځای ورکړی وي يتكئ مقدار 40 سنه پر اندازه د دې دنیا د 40 کالو ما يتحول عنه دغه کټه څخه نه ګرځېدلی ولا يمله او نه دی ستړی سوی موږ چې پرې بالښت تکیه وکړو یو ګړی بعد مبارد هغه بغل وچ یا دی په بغل بې نه وچ سوی او دته به راځي هر هغه شی چې دی اشتها ورته کوي ولذت عینه او خوند اخلي د ده سترګې پر هغه شیانو باندې. نو دا میلمستیاوې د الله جل جلاله دي خپلو بندګانو لره. اوس نو په دې نعمتو کې خو اخته وي نو اخر کې دی یو شی کم وي چې وګوري چې زما د دنیا اولادونه چیرې دي ما خو اولادونه درلودل دلته نو کې دته چې اوس دا حالات ورته پیښېږي چې دی خوابه دي الله جل وعلا ټوله ورته راوړي ټوله جنت ورته راوړي که څومره د هغه عملونه هغسې نه وي د ده درجې ته نه رسېدلي د ده پر اندازه یې عمل نه وي د دوی د خوشحالۍ دپاره الله جل جلاله اولادونه منیګانې ګرده ورولي. نو والذین هغسې کسان آمنو چې دوی مؤمنان دي نو واتبعت تابع بسې هم د دوی ذریتهم اولاده ده بإیمان په سبب سره د ایمان د دوی هغه به هم
چې پلرونه ښه خلک تېر سوي وي. الحقنا بهم ذریتهم، خدای پاک فرمایي بې ایماني په سبب سره د دوی د ایماندارۍ د دې مشرانو یې د پلرو یې الحقنا بهم ذریتهم، موږ به هغه اولاده هم ورسره ملحقه کړو. وان لم يعملوا بعملهم، که څوم هغسې عمل یې د اولادو نه کوي. تکریمة للآباء، دا عزت د اباو دی په اجتماع الاولاد، چې اولاد یې هلته په جنت کې ورسره یو ځای. دا مهرباني د خدای پاک وګوره، ښه عمل څونه ښه دی چې خپل اولادونه له هم خدای پاک جنت ته ورسره بیایي. او دا چې دوی جنت ته نو ولاړ سي، نو به د دوی بیا هغه عملونه دا درجې او د خوندونو او نعمتونو خو د عمل پر اندازه وه، نو بیا د دوی د عمله څه یو شی کمیږي. یا رب جل جلاله فرمایي وما التناهم، موږ کمیده نه کوو، نه کموو من عملهم د عمله څه د دوی من شی هېڅ شی، بلکې زیادت خدای پاک په اعمالو کې د اولاد یې هم پسې ورکړي، هغه جنتو نعمتو ته یې ور وصل کړي. دا مهرباني او فضل و کرم د الله جل جلاله دی پر دې متقیانو خلکو باندې، چې هېڅ شی د دوی په زړه کې نه پاتېږي چې هغه د خدای پاک د سره کړی نه وي. کل امرئ بما کسب، هر انسان چې کسب یې کړی وي د عمل، که د خیر وي که د شر، رهین مرهون دی، ګرو دی. که شر کړی وي د شر ګرو دی، او که خیر کړی وي د خیر ګرو دی. د خیر ګروي خو دغسې رقم ده چې اولادونه لا پسې وروستل. الله جل جلاله فرمایي وامددنا، موږ به زیادت کو هم دی لره وقت بعد وقت بفاکهة میوې، وخت په وخت بعد وقت میوې ورکوي، ولحم غوښې مما د هغسې اقسامو څخه یشتهون چې د دې اشتها ورته کېږي، کباب سوي، یخني غوښې، دو پیازه ده او پلانکی دی. په دې دنیا کې په دا هوټلو کې نومان دا کره کباب دی، پلانکی کباب دی، ولکن موږ نومان لا زده دي په دا هوټلو کې نومان اخلي. نو دغه په جنت کې بیا هر قسم د اقسام غوښې که دوی وغواړي، هر قسم د میوو څخه دوی وغواړي، هغه به الله جل جلاله وایي زه زیادت کوم، دا به لابد ورکوم. یتنازعون فیها کأسا، دوی به ورکوي یو د بله فیها په دې جنت کې کأسا کاسې د شرابو، ډېر ښایسته شراب خوندور به وي. لا لغو فیها، هیڅ لغو به نه وي. دلته شراب وخوري څوک خبره ښکنځل کوي، هر څه چې وویل هغه وایي، هر شی چې ځینې خارج شول هغه ځینې دی په ځان نه پوهېږي. هلته د جنت کې داسې به نه وي لا لغو چې دا وروسته بیا یو لغو خبره دی وکړي فیها په دې جنت کې په سبب سره د شراب د څښلو، بلکې هغه یو خوند دی. ولا تأثیم، او نه به دی ملحق کېږي د ګناه سره. دلته شراب وخوري باره هر څه چې وکړل هغه یې وکړي، په ځان نه پوهېږي، نو ګناه نشته هلته. برسیره پر دې ویطوف، طوافونه به کوي، علیهم پر دوی باندې غلمان، لغړزنې الکان ډېر ښایسته. غلمان لهم، چې د دوی غلمان به وي، زر غلمانه لري هغه ادنا د جنتچي، چې مازې یوه تر غږ کې وایي زر سره په لب به یې کورته ولاړ وي. که انه ګواکې هم دا غلمان چې دي په نظافت و حسن کې لولو ملغلره مکرون ساتل سوې. یو ملغلره چې ته ښه خوا پاکې وساتې تکه سپینه، نو هغه به څونه ښایسته وي. دا غلمان په دې اندازه کې ښایسته دي. نو یو چا پوښتنه نبي علیه السلام بارک څه چې دا خادمان دي دونه ښایسته دي، دا بیا مخدومان څنګه وي؟ ول هغه داسې دي لکه د څوارلسم سپوږمۍ دا نور ستوري څونه ورته خام دي. خدای پاک دونه ښایست جنتیانو متقیانو ته ورکړی دی چې دا نور شیان لکه ستوري داسې ورته معلومیږي. نو بیا واقبل بعضهم على بعض، بیا یو وخت پیش دی، بیا دا جنتیان شناخته سره پیش دی، مخ په مخه سي سره یتساءلون، یو د بل سوالونه کوي چې په دنیا کې په یاد داسې منځونه مو کول، داسې وظیفې مو کولې، داسې د رب جل وعلا عبادتونه مو کوله، سبکونه مو ویله، د خدای دپاره مو ناروا پرېښې وې، کفر مو پرېښی و، الحاد مو پرېښی و، ګناوې مو پرېښی وې. هغه پلانکي چې داسې کول کومه دی اوس په جنت کې نشته، پلانکي داسې کول چیرې دی، هغه اوس ځای چیرې دی، څنګه شو؟ داسې یو د بله سوالونه باره سره کوي. نو قالو دی وایي باره انا په تحقیق سره کنا موږ قبل د مخه فی اهلنا په خپل اهل کې په دنیا کې هم مشفقون، موږ بیریدلو د عذابه څخه د خدای پاک.
موږ په خپلو کورو کې نافرماني د خپل خدای سره نه کول. په کورو کې مو تلویزیون نه پرېښوئ، په کورو کې مو دا غټ غټ ټلیفونونه نه کوله، په کورو کې مو دغسې نارواوې نه کولې، بېدیني او بېلمانځي مو نه کول. په کورو کې موږ د خپله خدای څخه په دنیا کې بیرېدلو. دا چې موږ د خپله خدای پاک څخه د مخه در دې آخرت په دنیا کې بیرېدلو، فمن الله علینا، نو احسان وکړي الله جل وعلا پر موږ باندې، په مغفرت سره ویې بخښلو، جنت ته یې واچولو. ووقانا، دوهم ویې ساتلو موږ عذاب، د عذاب څخه السموم، د اور چې دود کوي سړي په سږمو نه نوځي، سموم ده. انا كنا من قبل، انا موږ چې كنا موږ من قبل د مخه په دنیا کې ندعوه، موږ یوازې د خپل خدای پاک عبادت کاوه، دته مو نارې وهلې، دته مو فریاد و، دته مو غوغا وه، د بل چا عبادت او بندګي موږ نه کول په دنیا کې. نو موږ په دنیا کې هم د خدای پاک څخه هم بیریدلو او عبادت مو د خپل خدای پاک کاوه. نو د خدای پاک څخه بیره سړی جنت ته اچي، دا خو په آیات سره دا ثابته شول. نو په هر وخت کې به سړی د خپل خدای پاک څخه بیریږي، که څوک وي که څوک نه وي، خدای پاک سړی ویني. په ګرد قوم کې، په ګرد قبیله کې، په ټولو ځوانانو په منځ کې موږ د خپل خدای څخه بیرېدلو. ځوانان چې سره یو ځای شي څونه نافرماني کوي، څنګه یې بیره د زړه څخه په دې دنیا ووسي. بلکې موږ د ګردو په مخ کې موږ د خدای پاک څخه بیرېدلو، هغه مو کول چې خدای پاک موږ ته فرمایلي وي، نافرماني مو نه کول. نو د دې تاوده بابدو څخه د جهنم خدای پاک وساتلو. نو مشفقون و اشفاق بیا در خوف لا نازک شی دی. خوف نو کې پر کلک دی. اشفاق چې دی وای دا د اولیاء دی، خوف چې دی د عام مؤمنانو دی. نو اشفاق مشفقون چې موږ بیریدونکو، د اشفاق په خپل مابینځ کې داسې یو نری معنا یې دا ده چې د اولیاء دا اشفاق وي او د عام مؤمنانو دا بیا خوف. نو دا چې سړی یوازې وي، هیڅوک نه وي، او بیا هم خپل خدای پاک په یاد وي، عبادت یې کوي، بندګي یې کوي، دا ډېره مفیده ده، ډېره ګټمنه ده. حتی یو څوک چې یوازې وي، په دشت کې روان وي، اذان او اقامت وکړي، پر مانځه ودرېږي، نو ټوله سلسله د خدای پاک سره ده، هیڅوک نشته. او یا زره ملکې الله جل وعلا دې بنده ته رالیږي، د ده تر شا ولاړې جومات پسې کوي، د ده د اکرام دپاره چې ده یوازې په دې دشت اوس که لمونځ ونه کړي نو څوک دی ویني، څوک یې په سوټي وي، دی هم اذان کوي، اقامت کوي، خپل خدای ته پر مانځه درېږي، او یا زره ملکې د اسمانه د در شا درېږي. نو خدای پاک فرمایي بل هغه بنده به د عرش تر سایې لاندې د خدای پاک وي چې د خلکو سره یوازې سي، بس خپل خدای پاک ته ژاړي، فریادونه ورسره کوي، د خپل خدای پاک سره راز و نیاز کوي. په ورځ کې د قیامت به هیڅ سایه نه وي، د هغه د رحمت سایه به د خدای پاک وي. دا سړی چې یوازې د خپل خدای څخه بیریږي، ورته ژاړي، مشفق وي، الله جل جلاله به د هغه رحمت تر سایه لاندې راولي. د خلکو مخ ته هر څوک وایي موږ ښه خلک یو، ژاړي، ټګۍ و برګۍ کوي. نو دا متقیان وایي چې موږ په دنیا کې مشفقین وو، د خپل خدای څخه بیریدلو، ناروا مو نه کول. ډېرې پیسې خلکو ته په لاس ورغلي دي، خو د خدای پاک څخه بیریږي، هغه دی نه اخلي، بېرته یې ورکوي، په حرامه وجه ګټلي بېرته ایسته کې ځان ځنې خلاص کړي. نو دا د خدای پاک ثواب دی چې هر څوک په تا هېڅوک نه خبر کړو چې حرام در سره وي، غورځه وایه چې هېڅوک نه سره ګناه مه کوه. نو فمن الله علینا، دا چې موږ د خدای پاک څخه بیریدلو، خدای پاک هم پر موږ احسان په مغفرت سره وکړي. ووقا، ویې ساتلو نه موږ عذاب سموم، د عذاب څخه د هغه ګرم باد د دوزخ. انا كنا من قبل، موږ چې د مخه په دنیا کې ندعوه،
موږ عبادت د خپل خدای پاک کوه، د بل چا بندګي مو نه کوله، ځکه موږ د خپل خدای پاک بندګان یو. بل چا بندګي ولې؟ په ټول دنیا باندې به موږ بندګي د خپل خدای نه خرابوو، چې دا دنیا درکوي، دا هر څه د دې دنیا دا ټوله درکوي، خو چې ستا د خپل خدای څخه سره هغه تناو درش کوي، رابطه دې درش کوي، د خپل خدای بندګي دې په خطر کې در اچوي، دا به نه قبلوي، په هیڅ صورت به نه قبلوي. خبیب رضی الله تعالی عنه یې په دار زړوي د مکې شریف په مشرکینو په تنعیم کې. آخر پای ورته وایي چې تا موږ ایله کړو، ستا دا خوښه ده چې ستا پر ځای موږ نبي علیه السلام بارک دلته وزړو. دی ورته وایي زه اولاد ټوله چې دلته موږ اعدام سو، ټکټ کوردي سو، خو د نبي علیه السلام مبارک په پښه دې یو زوز هم نه ننوځي. دا د زړه محبت دی د خدای رسول سره، چې هېڅوک هېڅ مسلمان نه و او دته چې ته به آزاد سې، ته مازې دغه ووایه چې مثال چې نبي علیه السلام بارک وزړېږي، ته به ایله سې، ډول زما اولاد یې ټوله دلې اعدام سو، خو د نبي علیه السلام بارک په پښه دې یو زوز نه ننوځي. او په دې وخت کې ټول کفار پر راڅرخېدلي وو، هېڅوک د مسلمانانو څه نه و، مګر دوی د خپل خطیسیره څخه نه اوښتي. هغې محبت د خدای و رسول سره هلته هم دغسې چلوي. نو د مسلمان چې کامل وي، وایي کفر دونه ورته بد وي لکه دی چې په اور کې داسې غورځوي، دا څونه ورته بد وي، دی خپل ځان څوک په اور کې غورځوي، هېڅوک یې نه غورځوي. کفر او الحاد داسې ورته بد وي. دغه نو مسلمان دی، مؤمن دی چې موږ خدای پاک د اوره ساتلي وي، مؤمنان یې ګرځولي، بیا نو کفر داسې ورته نابود وي. نو پر خپل اسلام، قرآن، ایمان دا کلک سړی درېږي. یو عمل چې د حدودو څخه د اسلام او د ایمان خارج وي، هغه به هېڅکله موږ نه خوښوو، او د خپل خدای څخه به موږ په دې دنیا بیریږو، په آخرت کې بیا څه پیدا کوي؟ ثمره یې بیا هلته ده. نو اینه په تحقیق سره روشیان د خبرې دا دی، هو د الله جل جلاله البر، محسن دی، صادق دی په خپله وعده کې، چې په دنیا کې زموږ سره کومې وعدې په قرآن عظیم کې کړي وي، هغه یې ټوله دا جرا کړي دي چې موږ په دې نعمتو او خوندو کې. الرحیم، عظیم الرحمت دی، داسې رحمتونه یې را باندې کړي دي چې موږ یې په خوله تعبیر نشو کولی. نو الله جل وعلا چې موږ تاسې داسې متقیانو څخه حساب کړي، خدای دې نیک اعمال را نصیب کړي، خدای دې مو د دوژخ د اور او د بدو اعمالو بدو عقایدو څخه وساتي. خدای پاک دې په خپل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون صدق الله العلي العظيم. الله جل وعلا شانه مخکې د هغه مشرکینو بدو خلقو بیان وفرمایه، او بیا د هغه وروسته د متقیانو خلقو بیان الله جل وعلا وفرمایه چې داسې نعمتونه الله جل وعلا ورکوي چې نه سترګو لیدلي دي، نه غوږو اورېدلي دي، نه خطره د چا پر زړه راغلې ده. او د دې وروسته الله جل وعلا د مکې شریف مشرکینو ته دلائل فرمایي چې دوی به د نبي کریم صلی الله علیه و وسلم سره مجادلې کولې او تهمتونه یې ویل، قسم قسم نومونه به پر نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه و وسلم باندې ایښودل. نو په دې وجه باندې الله جل وعلا د دې د خبرو رد کوي او هم دلائل پیښوي چې هغه داسې ښایسته دلائل دي چې هیڅوک د دنیا د سر کفاره جواب نه لري. خو نبی کریم صلی الله علیه و وسلم ته بیا هم الله جل وعلا
د تبلیغ او نصیحت حکم فرمایي چې ته خپل تبلیغ کوه، خپل رسالتونه او پیغامونه د رب جل وعلا رسوه. ستا وظیفه دغه ده. فذکر یعنی ته دوام پر تذکر باندې کوه، پر نصیحت باندې کوه. فما انت تنیه بنعمت ربک، په نعمت سره د رب ستا چې پر تا یې کړی دی، په نبوت سره یې ته نومولی یې. دا ستر نعمت دی چې الله جل وعلا پر تا کړی دی. په دې نعمت سره ته نه یې بکاهن، کاهن چې ته د آخرت بیان دی ته کوې، د آخرت د عذابو څخه بیروې، نو ته کاهن نه یې په دې نعمت سره د رب. او ولا مجنون، او نه ته لیونی یې چې دی تا ته دا نسبت کوي. په دې کې تسلي د نبي علیه السلام مبارک رال. دی چې تا ته څه وایي هغه د دې خبرې دي، خو د رب جل وعلا په نعمت سره ته نه یې کاهن او نه مجنون. دا چې دی تا ته نسبت کوي هغه د دې د ځان څخه خوشي دعوه ده، ځکه دا جاهلان داسې خبرې کوي. ځکه دی به دا ویل چې دی د غیبو څه خبرې کوي، نو د غیبو خبرې خو د وحي په واسطه وي. نو نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم د ځانه څه یوه خبره نه کول، بلکې د وحي په واسطه سره کول. او نبی علیه السلام مبارک به د ماضي احوال هم دی ته ویل. نو ځکه دی به دا کهانت نسبت بیا ورته کوي. نو ته او د خدای رسوله په نعمت سره چې خدای پاک کوم انعامونه پر تا کړي دي، ته مجنون و کاهن نه یې چې ته دې ته تبلیغ کوې. ځکه دی شیطانانو اغوا کړي دي چې تا ته دغسې نسبتونه کوي، چې دغه خلق شیبه ابن ربیعه چې د کاهن نسبت یې کوي، او د مجنون د بیا عقبه ابن ابي معیط په نامه سره یو لوی دشمن د اسلامو، هغه داسې قول نبي علیه السلام مبارک ته کاوه. او ګوره د دې اقوال څونه فرق سره لري. بلکې یقولون دی وای چې دا نبی علیه السلام مبارک شاعر دی. اوس بیا د شاعر نسبت ورته کوي. مخکې کاهن و مجنون یوه خبره باندې دی قرار نه لري. دروغجن سړی دغسې وي، پر یوه خبره باندې نه درېږي. یو ورځ یو رقم خبره کوي، بله ورځ بله کم خبره کوي، بله ورځ بله کم خبرې کوي. دا ټول عمر دغسې دا دروغجنان غواړي چې یو مسلمان په تهمت باندې ولري. په نن عصر کې هم داسې خلک شته. دون لو دشمنی د تصوف او طریقتو د مشایخ و عظام و مبارکانو سره لري، په دغسې نومو یې یادوي. قسم قسم تهمتونه پر تړي، خو دی په حقیقت د هیڅ نه دي خبر. یعنی که په حقیقت د شریعت څوک خبر سي، پر هیڅ شیخ او مرشد به اعتراض ونه کړي، او که په حقیقت د طریقت خبر سي، بلکې دی به د هر شیخ و مرشد غلام ځان جوړ کړي، خو اعتراض به هیڅ کله پر ونه کړي. نو دا جم سوداوي کوي او جم درواغان وایي، قسم قسم تهمتونه، حتی د کفر نسبت لا هم ورته کوي. دونه په خپل ځان باندې غراوي. دا ایمان خو د مسلمانانو په زړه کې یو پټ شی دی. د یو چا په دې پټ شي نو غیر د خدای څخه څوک خبر دی؟ هر مسلمان د خپل خدای باندې عقیده لري، باور لري، او راز و نیاز سره لري، او ته هغه ته کافر وایي. نبی علیه السلام بارک صلی الله علیه وسلم فرمایي که چا ټول چې ته کافر یې او هغه مصداق د خبرې نه و، هغه کافر نه وای، دی کافر کېږي. نو دونه غټ سوداوي کوي دغه خلک. نو اوس دغسې خلک اوس زمانه کې هم ستا دغسې رقم اقوال په ښو خلکو باندې کوي. نو په حقیقت کې دوی خپل ځانونه هیلا کړي دي. نو دوی خو داسې کوي، ګوره بلکې وایي
دی وایي چې دا شاعر دی. نتربص موږ انتظار کوو به په ده سره ریب و هغه حوادثو ته المنون د زمانې حوادث راځي پر ډېرو شاعرانو راغلي دي نو پر ده باندې به هم راسي. نعوذ بالله د دې په ګمان چې ژر به د نبي علیه السلام مبارک څخه موږ خلاص نه اولاد لري نه نام و نښان لري بالا به دی خلاص وفات سي موږ به بیرته خپل کوپر او شرک بیرته به خپل کیسه به په مخ کې کوپریاتو بدپرستي به په مخه باندې بوسو. نو پخوا زمانه کې هم داسې د دوی غټ غټ شاهران وو هغه مړه سوي وو نو دوی ویله دا به هم دغسې وفات سي موږ به ځینې بېغمه شو د دوی پر ګمان باندې چې پخوا زمانه کې بلغا و کهنه و اذکیا هغه ولاړله نو موږ به د دې سم دا خپله تسلي به یو د بله سره کول. نو موږ انتظار کوو هغه حوادث ته د زمانې. نو قلت ورته وایه او نبي علیه السلام مبارکه تربصوا تاسو انتظار کوئ زما و هلاکت ته فإني زه چې معکم سره ستاسې من المتربصین د انتظار کوونکو څخه یم و هلاکت ته ستاسې. نو هغه و چې الله جل وعلا د بدر په ورځ باندې دغه کسان ټوله په سزا ورسول او هغه انتظار د مؤمنانو رښتینی سو پر دی باندې. ام تأمرهم احلامهم آیا امر کوي هم دی احلامهم عقلونه د دی بهذا په دغسې اقوالو سره چې کله ساحر کله کاهن کله مجنون اخو هیڅ کله داسې نه امر کوي. ام بلکې هم قوم طاغون دی یو قوم دی ډېر سرکشه په خپلو عنادو سره. ام یقولون بلکې دی وایي تقوله وایي نبي علیه السلام مبارک دا قرآن د ځانه جوړ کړی دی بلکې داسې نه ده لا یؤمنون دی ایمان نه راوړي پر دې قرآن باندې د تکبر په وجه باندې. ښه چې دوی وایي چې نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم دا د ځانه جوړ کړی نو نبي علیه السلام مبارک خو د کوچنیوالي دوی ته معلوم چې د هغه نه لیک زده و نه لوست زده و نو څنګه بیا داسې کتاب جوړوي. تاسو خو او عربو بلغاو فصحاو شاعران د دنیا یاست چې نبي علیه السلام مبارک خو لا جوړ کړي نو تاسو خو ځانو ته دراغه شوئ فلیأتوا بحدیث ونسي مهرباني وکړي تاسو راتګ وکړي بحدیث د ځانه جوړ شوی یو دغه مثلي په مثل د دې قرآن یو حدیث یو بیان یو خبرې دغسې جوړې کړي لکه د قرآن ده. ان کانو کچیرې تاسې یا صادقین رښتیني یاست په دې خپل قول که په خپل قول کې تاسې رښتیني یاست ونیسئ دغسې کلام بیا تاسو هم جوړ کړئ د ځانه څخه. نو دا خو دې نست چې دغسې په مثل د دې قرآن په نظم او حسن ښایسته بیان او ښایسته طریقه ښایسته الفاظ د معنیو څخه ډک د قرآن خو ډېر ښایسته الفاظ دي موږ په عجم یې نه په پوهېږو دا چې عرب بیا په پوهېږي هغه بلغاو فصحا د عربو پخوا زمانه کې د شعر و شاعرۍ بیخي پای ته رسېدلي وې د عربو. نو هر چا چې به یو نادره شعر جوړ کړي نو بیا به کعبه شریفه کې هلته په یو شي لیکلی و بیا به دا نورو خلکو بیا کتي چې دا عجبه شعر دی عجبه شعر. نو نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم انا اعطینا شریفه یو وخت ولیکل نو دا لوی لوی شاعران چې راته داسې به ورته وکتل حیران به ورته ولاړل راوب به څرخېدل آخر پای به هغو دا اقرار وکړي دا قول د بشر نه بشر داسې کلام نسي جوړولی هات خو معلومېدی نو موږ ته خو نه معلومېږي موږ په عجم یو د شریف صلات قرآن شریف هغه عربي ده هغه عربي ده دا چې په عربو کې په د هر لفظ کې څونه معناوې سته څونه اسرار سته چې د ورځې پر د قیامت دا ټوله انسانان علما سي د قرآن اسرار نسي خلاصولی د قرآن معانی پای ته نسي رسولی دا ټول دنیا دا یو معجز کلام دی. معجز څه معنا انسانانو پیرانان ځینې عاجز دي چې 3 آیاته قدر دي د قرآن رقم جوړ په یهودو کې یهود به عرب په عربو کې یهود سته اوس بلال سته
هغه هم داسې ګستاخي کړې وه څو کاله مخکې داسې شعرونه یې سره پیولي وه لکه د قرآن ده. هغه چې بهر چا وکتل موږ عجم لا په پوهېدلو چې دا لاکي خبرې کوي. نو عربو ته خو یې بیخي معلومېدی چې دا د ځانه څه یو شی جوړ کړي. هغه دوی کوښښ کوي چې د قرآن مخه ډم کړي چې دا د امام داسې مګر هغه ته دوی پلان نشي کولی. نو حقیقت وایي دا د علما لیکي وایي که چیرې دوی دا ټوله د مځکې د سر کافران د انسانانو پیرانانو دا اګر د سره راجمع سي ما جاءوا بمثله راتګ به ورونه کړي په مثل د دې قرآن عظیم بلکې ولا بعشر سور مثله په 10 سورته په مثل د دې قرآن به رانه وي ولا بسورة مثله او نه به یو سورت په مثل د دې قرآن دوی دا جامعي و د دنیا ته وړاندې کړي. قرآن داسې یو ښایسته کتاب دی. نو چې داسې ښایسته دی نو نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم د کومې خوا بیا د خپله ځانه جوړوي بلکې دا تنزل من رب العالمین جل جلاله ولقاء درباره په حضرت نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې نازل سوی دی. دا د ټولو مسلمانانو دا عقیده ده دغه ایمان دی او حقیقت هم دغه دی. ام خلقوا من غیر شیء دا چې دی د خدای پاک ته شریک نیسي د خدای پاک وحدانیت نه مني. ام خلقوا آیا دی پیدا کړل سوي دي من غیر شیء بې له خالق څخه ام بلکې هم دی ام ایا که هم دی الخالقون دی خالقین دي د خپلو ځانو نو خو دی بې له خالقه پیدا سوي دي او که دی خالقین دي د دې جواب دی نه لري. نو فلا بد لهم ناچاري د دې لري من خالق د یو خالق څخه چې هغه خالق هو الله الواحد چې هغه خالق الله جل وعلا دی وحید لا شریک ذات دی. نو بیا دی ولې د الله جل وعلا وحدانیت نه مني ولې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم رسالت نه مني ولې کتاب د رب جل وعلا قرآن عظیم نه مني او کدی ایمان نه راوړي ام خلق السماوات والارض کدی پیدا کړی دي اسمانونه او مځکې پر دې خو هم دي قدرت نه لري چې مځکې او اسمانونه دي پیدا کړي. خالق د مځکې او اسمانونو نسته الا الله الخالق مگر یو الله جل وعلا دی چې هغه خالق د ټولو کائناتو دی. نو ولې د هغه عبادت نه کوي بلکې لا یوقنون دی یقین نه لري کې یقین درلودی نو دی به ایمان د الله جل وعلا پر وحدانیت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر رسالت او د قرآن عظیم پر حقیقت باندې درلودی. نو دی یقین نه لري. یقین ډېر ښه شی مؤمنان باید موقنین وي. وبالآخرة هم یوقنون چې ایمان پر غیب لري مؤمنان الله جل وعلا فرمای پر آخرت دی یقین لري یقین کنندگان. نو په یقینو باندې به خواري کار شي خپل یقین په سوچکوي چې علم الیقین دی عین الیقین دی او حق الیقین ثم لترونها عین الیقین ثم لترونها ثم لا تسألون يومئذ چې دا ګره په الهاکم التکاثر شریف صورت کې سته الهاکم التکاثر حتى زرتم المقابر لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. نو په عین الیقین سره به بیا دغه شیان ټوله وویني. په دې دنیا کې خلک انکار ځینې کوي کافران. نو مؤمنانو ته پکار ده چې علم الیقین عین الیقین حق الیقین دا لاس ته راوړي. دا درې سره بیا خپل تفسیر لري. په دا نور الظلام په شرح کې ابو المنتهى کې ټول د دې تفسیر کړی دی د علم الیقین د حق الیقین علم الیقین د دې ټول بیان سته. وخت پر کاغذ لا ولیکل دا نو دغه به سړی راوړي که یقین ونه لري پر دغه مؤمن به شانو باندې دا صفت د هغه کفارو ام عندهم خزائن ربک او دی چې ایمان نه راوړي مقابله کوي د خدای د رسول صلی الله علیه وسلم او مؤمنانو سره آیا په نیز د دې خزانه د رب جل جلاله چې نبوت به د دې په ټاکنه سره وي چې وای نبی خو نو باید
په دا درو خانانو کې یو وایي مکې شریف کې چې خانان و او په طائف کې باید د دغو څخه یو ټاکل سوی وای. نو آیا خزانې د رب جل وعلا د نبوت د رزق د دې سره وي چې دوی خلک په خاصه بلکې دا الله جل وعلا په فضل و کرم یو چاته نبوت عطا کیږي، په بندگان چاته ولایت عطا کیږي، ولی د خدای پاک وګرځي. دا انتخاب په انتخاب سره د الله جل جلاله دا انتخاب د خلکو نه دی. هغه غیر مذهبي خلک چې د اولیاء سره ضدیت لري چې یو څوک ولی وي ښه سړی وي دی په هغو پسې بس خبرې کوي رقم ټاپي پر وي. نو خو د دې یقین نه یقین ورسره نور شیان یې پوره وي، شکل یې سم وي، صورت یې سم وي، خو یو یقین نه لري، کار یې خراب. نو خزانې د رب جل وعلا د نبوت د فضل و کرم د ارزاقو دا ټول د خدای پاک سره دي. فیخص من شاء خاصوي الله جل جلاله هغه بندگان خپل چې د ده خوښه وي. ام هم المسيطرون او کدی دی مسلط ده جبابره. نو دوی خو مسلط سوي هم نه دي پر دې باندې چې دوی مسلط وي. نو دا چې الله جل جلاله څوک نبی کوي دا مسؤلیت خو د دوی نه دی. الله جل جلاله یو چاته احکام را لیږي نو دا خو د دوی کار نه دی. نو دوی خو مسلط نه دي پر دوی باندې، د دوی وظیفه تسلیم دي چې ځان به تسلیموي د الله جل جلاله و اوامرو ته و حکم ته. ام بلکې لهم دی لره سلمون زینیسته و اسمان ته یستمعون چې دی اورېدل کوي فيه په هغه زینه کې چې اسمان ته پورته سي د ملایکو خبرې اوري چې دی اوس د نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم سره جګړې کوي، مخاصمې کوي، خبره نه اوري. نو دا کافران خو نه پر شي مسلط دي نه پر شي باندې قدرت لري. دا چې وي چې دوی غالب وي پر اشیاو باندې، مسلط وي پر اشیاو باندې، چې دوی تدبر کوي څنګه چې د دوی خوښه وي. نو داسې خو نه دي. او نه دوی زینه لري چې اسمان ته پر پورته شي د ملایکو خبرې اوري. نو اوس دوی هغه ځان ته دلیل نیسي. نو فلیأتی دی راتګ وکړي مستمعهم هغه چې دوی اورېدلي چې هغه دې پیش کړي بسلطان مبین په یو حجت ښکاره سره چې دغه دې موږ د اسمانه څخه خبرې واورېدلې چې نعوذ بالله د خدای پاک سره شریک سته. آیا له د الله جل جلاله لره البناتو لونی دي؟ دا خبرې دی اوري چې ملائکه ورته وایي موږ د خدای پاک لونی نعوذ بالله. او لکم البنون تاسو لره زامن دي. دی خو دغه فیصله دی د ځان لپاره لونی نه خوښوي، د ځان لپاره زامن خوښوي او الله جل جلاله ته د لونو نسبت کوي. نو الله جل وعلا خو لم یلد ولم یولد دی، پاک دی د اصول او فروع څخه. ولم یکن له کفوا احد، هیڅوک نسته کو په سیال په مثل مماثل هیڅوک. ام تسألهم او که تاسو مؤمنان سوال کوئ د دې څخه اجرا د مزدوري، یعنی انبیاء علیهم السلام ستاسو څخه د مزدوري سوال کوي، فهم دی چې من مغرم دغه تاوان سره مثقلون درانه دي. نو داسې خو نه هېڅ کله تسلیم نه دي. ام عندهم الغیب، آیا پنیز د دې علم غیب دی، فهم یکتبون دی هغه لیکي. او بیا د نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم سره نو فهم من مغرم مثقلون د تاوان سره دی درانه دي. ام عندهم الغیب، او یا پنیز د دې علم غیب دی، فهم یکتبون
دی دغه علم غیب لیکي داسې خو نه علم غیب د کافرانو سره نشته فإنه لا يعلم أحد الغيب إلا الله غیب خو یو رب جل وعلا خبردار دی بل څوک خبر نه دی نو نبی علیه السلام مبارک یو ادنا شی د کافرانو څخه نه دی اخستی یو ادنا غم نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم کافرانو د ځان دپاره نه دی غورځولی بلکې هغه خپل سر تیله کړي نو په دغه وجه باندې علما او استادان غم پر خپل شاګرد باندې نه اچوي د خپل ځان غم خپل خوري خلیفه صاحب شیخ صاحب پر خپل مرید باندې د خپل ځان غم نه اچوي د خپل ځان غم خپل خوري او حق لار ورشي واغوته نو نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم هم هیڅ شی پر دې باندې نه دی اچولی چې دوی د هغه څخه درانه سوي وي د غرامت څخه پر دې باندې دروند وي هم یریدون بلکې دی اراده لري کیدن د چم په دارالندوه کې سره راجمع شول چې نبی علیه السلام مبارک ته یو دسیسه جوړه کړي او شهیدي شیطان کافر هم وري سره ننوتي په شکل د سړي د یو قوم مشر راغی یو ول په یو خونه کې بیا واچو ډوډۍ به وراچو بل به ولې بیا په یو دښت کې پرېږدو بل ولڅه ابو جهل ولیا دولس قوم یو هر قوم یو ځوان به راولاړ تورې به په لاس ورکړو بس وبې وو نو پر هغه یې فیصله سره راغله فیصله یې سره وسوله پر هغه یې صحیح کړله دغه قید یې سمې جوړ کړي خو الله جل جلاله نبي علیه السلام مبارک یې وساته نو فالذین کفروا هغه کسان چې دي کافران دي هم المکیدون هم دي المکیدون مغلوب دي هالکین دي دي بخپل الله جل وعلا هلاک نو الله جل جلاله دي هلاک کړل د بد فورد هغه کسان ام لهم اله غیر الله آیا دی لره اله ستا غیر الله ما سوا دی الله جل جلاله وسخه سبحان الله فاكيد الله جل وعلا لره د شریک څخه عما د هغه شي څخه پاک دی خدای پاک یشرکون چې دی د خدای پاک سره شریک کوي نو الله جل وعلا له شریک نه وان فشتجي خبر يرو کچيري وویني دغه کافران کسفن یو ریاض یو ټوټه من السماء د اسمان څخه ساقطا چرالویج پر دی باندې او دی بویله کبدی چیرې پر حق وي مؤمنان او نبی علیه السلام مبارک ابو جهل او امثال به د دی ول فاسقط علينا كسفا من السماء خدای یو ټوټه د اسمان له طرفه پر موږ راایلک یعنی دی پر حق نه دی نو دغه خبره بدی کول من السماء ساقطا چې دا پر الویږي او ټوټه ویني یقول دی بوای وای دا چې د صحاب ورځ د مرکوب معنا پړ 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 موږ تاسو بولو تخته پړ 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 ورځ ده بیا هم ایمان نه راوړي چې د خدای پاک د عذاب څخه خلاص نو فذر پرېږده او نبی علیه السلام مبارک هم دی حتی در هغه وخت پورې یلاقو چې دی ملاقات کیږي یوم د ورځې سره هم د دی الذي هغه سي ورځ د دی چې فيه دی پاغي کې یسعقون مری دا سي ټکه به خدای پاک پر دی نازل کی تر هغه د ورځې پورې ورته وګوره چې دی پکې مړ کیږي یوم دا داسې ورځ د لا یغني دفع بنک عنهم ندیه څخه کیدهم هغه د دی ډیر چمنو بیداری شین اک شي چې هر څونه دي چمنو فریبونه لري هغه به ګټه ورته ونه رسي ولا هم انصرون نه به د دې نسبت وکول شي چې د خدای پاک عذاب دې بیا څوک خلاص وان فتحك سر للذين هغه کسان ظلموا چې دي ظالمان دي عذابا عذاب ستا دون ذلك په مخ کې دغه عذابو د دي چې هغه د آخرت عذابونه یعنی په دې دنیا کې به الله جل وعلا دې ته عذابونه ورکړي چې په وکالت سخت کحصالي پر رااله
داسې فحصالي پر راغله چې د لوږې څخه به د اسمان ټوله لکه دود داسې ورته ښکاره کېدی، د مړو سپیانو اډوکې به یې چیچل. په داسې عذاب کې الله جل جلاله دوی ګرفتاره کړل. دا ګرده چمنو پریبونه چې په دارو ندوه کې دی کول، هغه خدای پاک هغه پریب د دې پر سر باندې ورمات کړي او دی په هلاک کړل، دی په تباه کړل، دی په برباد کړل. نو چې په دې دنیا کې دا چمونه دی ته ګټه ونه کړل، نو دا الهي عذاب هم د دې چمونه هغه نشي دفع کولی بیا، خامخا به پر دې باندې رالویږي او بدی دی مؤمنانو نبی علیه السلام مبارک ته جوړولې، هغه بدی به پر دې باندې راشوه کېږي. مکه و پچا و بسې پچا پتا د چا دروازه مه وه په نوک ستا ده به وویل سي په سوک. نو ځکه چې دا خو دوی چمونه جوړول، نو خدای پاک هغه عذابونه پر دوی باندې راشوه کړل. یوم لا یغني عنهم کیدهم شیئا، دا د دې چمونه به هېڅ شی ځینې دفع نه کړي، ولا هم ینصرون. به خلک وي هر شي پایې نیولي په د خپله بیداري باندې غراوي، هغه یو عذاب پر راسي په یې پلا بیداري میداري هېڅ شی په کار پر ونه کړي. او د دې دنیا مصائبونه، دردونه، ناجوړیانې، بلایاوې، تګ د اموالو، د اولادو، قحطي، لوږه، دا د مخ د ورځې د بدر پر دې باندې راغله. رقم عذابونه به پراتله، مرضي به پراتله، لکه اوس پر کافرانو هم د دنیا. تاسې وګورئ دا کرونا ده اوس یې ټینګه کړې ده، خو دې نوم پرېږدي کرونا خو یو عذاب الهي دی، مامور عذاب دی، د خدای پاک په امر راغلی دی پر کافرانو پر اقوامو باندې چې په دې عذاب توبه وباسي، په دې توبه وباسي، بیا ځینې ایسه بیا پر راسي، بیا په بل شکل پر راسي، دوی خپله وایي شکل بدلوي. دا عذابونه تر څو چې دوی د خدای پاک ته سیده نسي، د خپل خالق و مالک پر منبرداره نسي، او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دین او اسلام و شریعت د مقابلې څخه خلاص وانخلي، او د مؤمنانو د موجنې و عذابو څخه لاس وانخلي، دا عذاب پر دې مسلط دی. دا یو مسلط عذاب دی. کرونا چشته، کرونا چیرې چې نوم د دې پلار پرېږدي کې نیکه عذاب الهي دی. دا دې ما ځان ځنې خلاص پر مسلمانانو په دروغ راغورځي، وایي دا مرض دی، دا مرض دی. هغه دغسې پخوا چې 15 میلیونه انسانان دي، 3.5 زره انسانان به د ورځې ډاکټرانو په اصطلاح دا چې مړه شي دا کوچني وژنل. نو زموږ په وطن کې ته 3.5 زره کله مړه کړي، کله یې نیولي هغسې ومري. د شفاخانې څخه څوک ناجوړه دي، څوک ضعیفه دي، څوک پښتورګي دغه ناجوړې د هر وخت مړي دا کېږي، که ته مړ کېدل هغه چا نه لیکل. اوس چې هغه مړ کېږي لیکي په کرونا پرې ورتوي، وایي کرونا ده، کرونا دلته نه ده راغلی. مسلمانانو سره کرونا هغه عذاب الهي دی، مأمور دی چې هر چا ته امر کړي هغه ټینګوي. هغه نه چې هر څوک یې ټینګي بیا دا نسي کېدای. نو دا په هغه شپو کې د نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم په شپو کې هم دغه عذابونه پر دوی باندې راغلي وو، مصائبونه، ډېر مصیبتونه د دنیا پر راتلل، ډېرې وږې پر راتللې، ناجوړۍ پر راتلله، مصائب الدنيا من الاوجاع والاسقام والبلايا وذهاب الاموال، مالونه به ګرځنی ولاړل، والاولاد اولادونه به مړه شول. دا شان هغه وخت کې هم پر دې باندې راتلل، اوس هم پر دې کافرانو باندې راځي. نو ځکه دغه مخکې عذاب و. نو اوس د مسلمان فرق بیا دا دی، مسلمان چې وایي ناجوړي ونیسي، هغه چې را جوړ سي خدای پاک توبه وباسي چې زه خو خدای پاک دا دی که اوس دغه مرض پسې ټینګ کړی خو وژلم یې مړ به وایي، دا چې خدای پاک پرېښولم نو معلوم دا د الله جل وعلا فضل باندې اوس نو عبرت واخلي، بیا هغه کارونه نه کوي. او منافق خو بد سړی چې بیا مرض ونیسي، هغه داسې علما لیکي وایي مثله فی ذلک کمثل البعیر، لکه وش لا یدري فیما عقلوه ولا فیما ارسلوه، په دې نه دی خبر چې د خپل مالک ولې زه چوکړی وم دلته زنګون را تړلی و ولې بیرته ایله کړله. منافق خو بد سړی ناجوړی سي، مشکلات سره مخامخ سي چې جوړ سي در هغه لا ګمراه ځنې جوړ سي، توبه نه کاږي خدای پاک چې زه خو خدای پاک دا دی په دې مرض ګرفتاره وم، الله جل وعلا جوړ کړم، نو اوس خو باید توبه ورته وکاږم، اوس ورشه یا لکه هغه اوښ بله خبر نه دی چې دا نو ولې زه چوک کړم ولې ایله کړم. نو دا د بد سړي مثال بیا پر دغه ترتیب باندې دی.
نو عذابا دون ذلك د مخه در آخرت تر عذابو به دا عذابونه وي چې د بدر ورځې بیا غټ عذاب سي پر رالي ولکن اکثرهم د دې اکثر د دې لا يعلمون علم نه لري پر دې عذاب باندې دا د خدای پاک ته جانب راځي کرونا چیرې ده هغه مأمور سوي عذاب د خدای پاک دی د خدای پاک ته طرف څخه راغلی دي واصبر صبر کوه او د خدای رسول صلی الله علیه وسلم د حکم ربک حکم لره د رب ستا چې پر دې باندې کوي چې په کوم وخت کې به هلاک تخپل سنه متنګ او رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فانك تجي باعيننا فمناظره کې زموږ په حفاظت کې زموږ مشتاته ګور لکه څوک چاته وای ته ولارسه بس موږ درته ګورو یعنی موږ تاسو سارنه کوو نو نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم ته الله جل وعلا ورته فرمایي ته زموږ په حفاظت کې بغم ګرځ صبر کوه ناس او سبح سبحان الله وایه متلبس بحمد ربك بحمد سره د رب ستا سبحان الله وبحمده وایه حين تقوم چې کوم وخت ولاړېږي د مجلس څخه او یا د ځای څخه چې ته ولاړېږي سبحان الله وبحمده دا وایه او یا لمانځه ته چې ولاړېږي نبی علیه السلام مبارک چې په لمانځه ته موږ نو شروع کوو چې لمانځه ته ولاړېدي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك د دې آیات مبارکه څخه موږ وایو امام مسلم دا حدیث را نقل کړی دی او دا نبی علیه السلام مبارک ویل او څوک د شپې راکښېنسي دا کلمه یې وویله چې نبی علیه السلام وایي ته ولاړ سې د خوبه سره راکښېنئ ماسې دې ته اشاره ده نو هغه مسنونه طریقه دا ده نبی علیه السلام مبارک فرمایي که څوک د شپې راکښېنستی او داسې وویله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله ثم ورست بیا وویله چې رب اغفر لي او بیا یو دعا وکړه استجیب له دلته دا دعا قبلیږي او کچیر را ولاړ سي او داس تازه کی او د تهجد المنځ وکي الله جل وعلا دا المنظور قبلي دعای ور قبلي دا شي نه ردیږي او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې د مجلس ولاړیږي حين تقوم راغلی آیات شریف نبی علیه السلام مبارک چې په یو مجلس کې تشریف درلودي او د مبارک چې بیا ولاړېدی نو بیا دا دعا وویله چې دا د مجلس دعا ده باید ټول مسلمانان ووایي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ومن الليل او بعضې د شپې څخه فسبحه تسبیح وایه او ادبار النجوم او دغه رقم چې ستوري شا وګرځي نو علما لیکي چې دا د سهار سنت ځینې مراد دي او یا د سهار لمونځ ځینې مطلب دي نو دا دواړه ځینې غرض او مطلوب دي نو ځکه چې سهار سنت ډېر اشد سنت دي باید سړی په خپل کور کې یا سب کې ونه کړي نو کې د باندې وکړي او بیا را ولاړ سي د لمانځه د سنتو په لمانځه په مابین کې ډېرې دعاوې د مسلمانانو قبلیږي او دا وخت باید په ذکر باندې تیر کړي ښه عبادت دعاوې وکړي ذکر وکړي نو الله جل وعلا شانه دې موږ تاسو څخه خپل خدای راضي سي او خدای پاک دې موږ تاسو اهل جنت وګرځي خدای پاک دې موږ تاسو عبادت او د قرآن ویل راڅخه قبول کړي خدای دې سورة تور موږ څخه قبول کړي ثوابونه دې خدای پاک موږ تاسو د مور پلار او ورونو او اقربا او دوستانو مردگان و روحان ته ثوابونه ورسي خدای دې قبرونه د جنت باغچې په وګرځوي الله جل وعلا دې سبب زموږ ستاسو د مغفرت او نجات سبب وګرځي د دنیا او آخرت وما علينا الا البلاغ المبين